کینه سیټ ته ولکه دا برس پرېږده او دې سړي نه زړو کې تاو که ښه استاد جي زړو کې هم پخپله نه شي تاولی ناراسته سړي ته به څه کوې هر یو کار به وله اوس پخپله کوې نه نه پرېږده دا نارملي دا څه کوې کار راله ګورې دشمني راله ګورې ولې دا استاد ما چې یختنه ولوېږي که نه شاته مړه وایي دا ګورې نو دا استاد یې مونږ وویل دا نن سبا استاد دا نیکې انجام اوس ته سړی مړ کړې نو خو دغه چرې که نه پخپله به ونه راپاڅېدلې وې که نه مونږ لا څه مونږ خو ټرېننګ نه نیو که نه ده چې مړه سمپل کار وکړه که نه داسې بس وکړه دا وختي مړه شیمپانو پسې لېږلو وه سړي پکې هم لامبل پکې لاړو چې لاړو نو بیا راغې دا مړه کاریګري څوک داسې کوي او شاګردي څوک داسې کوي مړه استاد دا 2 کاله وشو دا چل نشي زده کولی بس صرف موبایل کې ګوتې وایي او بس دغه به کوي دا لرې کوه نو استاد جي ته پخپله انصاف وکړه ګوره داسې کار دی چې دې خو مونږ ته چل ښیي نه یا به دغه اختجار وکومه یا را باندې کولرې راډکوي او یا د خلکو نه سپوټې تاومه نو دې کې به زه چل څه زده کړمه زما به دا ټوله زندګي تېره شي خو چل به زه زده نه کړم ځکه چې ته خو مونږ ته قینچی چل نه ښې بس سپوټې ته وکړه اختجار وکړه او کولر راډک کړه نو زه څه وکړم وه ته دونه قابل نه نو ته ما لږ ور پرېږده ته خو مې یو کس ته ور پرېږده لکه لږ لږ خو مې کېنوه زه دې ماشومانو ته خو مې کېنوه که نه ماشومان نه شي خبرو لغت به ماشومان نو لکه دې یو ماشوم ته مې ور لاندې که زه دونه لږ ډېر چل خو به پرې زده کړمه که نه دې بل نمبر مو سر منډې سوی نه ورسې زړو کې مې شي تاولی ته به چل څه زده کړې هغه سړی هم کمزور دی خدای دې پرې خو به څه داسې کې استاد دا پرې پوټوانو باندې دا مچان کیني پاچي که نه لږ یې خراب کړو نو ما یې د اختر مه خره چې لږ یې وچمکاومه دا وایي دا یار دا پرون دې مې شیشه ماته کړه نو استاد جي دا څنګه چل دی یار عجیبه کار دی والله چې دا به موږ څه کوو یار نو استاد زه خو کار خوله کوم خو بس بد شي راته یعنې زه خو داسې لګېږم زه یم چې دا ستاسو دوکان دی چې ستاسو پرې لږ ښه ښکاري زما څه دي چل خو مې هسې هم زده نه کړه دغه استاد د لاسه نو زما چې تاسو خو ټیک ښکارې که نه نور زه څه وکړمه خدای دې بې خو باسه تا خو ما لړه په وختو دا سړی راسته شریکوال دی دا به دې کې څه وایي چې دا څه شی دی ووایي استاد خبرې وځه 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 ولا څوپه خو اوچته کړو که نه استاذو څه اوچته کړه صوبه نو راشه تېر راته ونیسه نوم به مې وځي که نه ډېره جانله صبر کار وکړه پخوانۍ سوپه ده که نه یار ونیسه استاذو مقصوف و یاره دې بې خو باسه او غم خو نه دی یاره ورو چل کنه دغه شبه څه په بلا باندې اوښتي یو یار استاد جي لامبه ما لامبې او لامبه ما ولکه شمپو ته کېده زه ورځه پاسه کنه څه سوچونه کې شمپو راواله کنه استادو چل خو مې هسې مې زده نه کړو څوک په لامبي شیمپان به ورکومه کله به سوپې را باندې رالوېږي نو زه یم بس د کور مخې ته به چېرته لرې خرڅومه یا به ځان له چېرته د وږو روزګار روان کړم دا ایښېدلي وږي به خرڅومه ځکه چې قسم خو راته تاسو نه ښایه خو به نغده نغده د یاړي جیب کې به یې اچومه پاسه کنه مازغه مې مه خرابوه کنه دا شمپو ورکړه کنه سهار بیا مه راځه خو اوس خو دا کار ختم کړه کنه شابه دا نن ورځ خو ډکه کنه شابه څه په جاښه ووښتي یار بس غلامي ښه شی نه دی علي ځان ته ولګوه ښه بټن راواړوه دې اړخ ته بټن ده او کېنه مو تولیه هم راوړه استاد نه تولیه خو به تا په خپله راوړې وه که نه دغه کاتو کې خو مې مه راوله که نه پاسه پاسه بس مزغو مې کار پرېښود پاسه سمه نه قسم یو چانس و بس دا هم ختم شو نشي زده کولی دی کې قسم و
استاد یې تولیه خو بار ځوړند دي یا دا سړی جوړ بړه خطو دا ځل دې خدای راولي د سره زه بله لوبه کوم خو لکه چې سړی وتښتېده یاره استادو دونه رشونه دي په بازار کې دونه چې مړه د قدم کې خودو ځای پکې نشته چې دا ورځې چې دونه رش شي دا تولیه مې راواغېسته ډېرې لانجې یې راسه وکړې ما څه خو پیسې ویم نه سید کریم ما نه مې قرض واغېستې سړي 1500 روپۍ ویلې بس زر مې وله ورکړې او ما به ته وویل ما یې ښه تولیه راکړه مونږ څه خو پیسې هم نشته نه کړم سړی خو دونه خلکو ته پیسې ورکړي نو پیسې نه وي خو ته چیک که تولیه ښه ده ښه او هغه راته وویل چې ذمهوار یې یم ته چیک که استاد که نه ته ما دې نه لېږلی وي نو ولې تا نه وي چې تولیه راوړه د خدای ظالمه دا بار چې ځوړنده دي سړی لاندې هغلی راوړه دا څه یا الله وزه خدای دې بیخ او دنیا دې باسه ملګرو زمونږ یو ملګري و هغه سار را سره میلو شو سړی ډېر زیات خفه و ما ورته ویله که دا ولې وی هغه تا ته خو ما ویلي چې شمسي به ځان لالم ما یو خبر ومه نه وی بس چاندې ماندې مې وکړل لکه بس داسې غریب و چې د یو نه ما نه بل نه ټولو نه پیسې راټولې کړې وې او په هغې باندې ځان له شمسي واغېسته هغه شمسي چېرته بېګا شپه کې په ګولۍ لګېدلی وی ګولۍ نو سړی ډېر زیات خفه و نو خیر هغه خو به هغه شمسي بله هم والي بله به هم والي شمسیانې خو داسې دي چې دغه هم خیر نقصان دی خو بله به والي که نه نو ما ته ډېر ملګري اکثر میسیجونه وکړي یاره وي دا هوایي ډزې کېږي نو دا خو تاسو ته هم پته ده ما ته هم پته ده هوایي ډزې چې کومه دی دا زهر دی نو مهرباني وکړئ کوشش وکړئ چې د هوایي ډزو نه لږ پرهیز وکړئ ګوره داسې غریبانان خلک دي منصفي بار سملي بې وسه بې دسه ټول غریبانان بار سملي دننه خو ګرمي بار نو دا ګولۍ چې بره لاړه شي نو خامخا لاندې راځي نو تاسو په خپله سوچ وکړئ څه نه څه خو به پرې لګي انسان هم پرې لګېدی شي دغه شمسیان هم پرې لګي ځناور هم پرې لګي دا خو زه بار بار وایم دا ټول خلک لګیا دي علما کرام هم درته لګیا دي پولیس والا هم درته لګیا دي چې هوایي ډزې مه کوئ ټول خلک درته لګیا دي نو ګورې په ورځ د قیامت په قاتلونو کې ولاړ یې الله پاک ورته وي ورکوي تا قتل کړی ته به ترې خبر هم نه چې ما کوم ځای کې قتل کړی دی بیا به ورته وایي په پلانکي ځای کې تا ډز کړی و هغه ګولۍ اوچته شوې ده په پلانکي کلي کې به د پلانکي زوی دا لګېدلی و او مړ دی نو هوایي ډزې چې کومه دي دا ښه شی نه دي د دې نه پرهیز وکړئ دا زما خبرې خو په ډېرو خلکو پکې بدې مو لګي ځکه چې ډېر داسې شوقیان شته چې هغه هوایي ډزې کوي او منې کېږي ترې نه نو مهرباني وکړئ خدای پاک هم ترې واړوله دغه شیانو نه دا زهر دی زهر او وروره بس عجزانه درخواست دی چې دا هوایي ډزې مه کوئ عجزانه ریکویسټ دی درته درخواست دی درته زمونږ چې دا هوایي ډزې مه کوئ خفه رانه نه شئ خوشحاله و آباد اوسئ یو جهان مننه سلام علیکم